سلامونه ګرانو لیدونکو، دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو خپل د ویډیو بیکګراوند په یو ټک سره بدل کړو. دغسې صرف ټک به کوئ او ستاسو د ویډیو بیکګراوند به بدلیږي. که دا بیکګراوند دې نه دی خوښ، دغسې بیکګراوند، که دا بیکګراوند دې هم نه دی خوښ، دا بیکګراوند له ځانه سره راوله. هر بیکګراوند چې ته یې غواړې کولی شې له ځانه سره په ویډیو کې راولې. نو دغه د کین ماسټر په توسط سره تاسو کولی شئ. راځئ چې دغه ویډیو کې تاسو ته مکمله طریقه در وښیم. کله چې تاسو دغه کین ماسټر را خلاص کړ نو بیا به راشئ د یوټیوب سایز به پکې سلیکټ کړئ، یعنې د یوټیوب سایز به تاسو پکې انتخاب کړئ چې دغه 1409 راځي، 14 کالم 9. بیا به تاسو تر ټولو د مخه راشئ دغه میډیا، په دې میډیا باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړ نو دلته به اوس هغه بیکګراوند تاسو رااخلئ چې غواړئ د خپلې ویډیو لپاره هغه سیټ کړئ. مثلا داسې یو ښه بیکګراوند وي، تاسو به هغه رااخلئ. نو دلته چې تاسو ته اوس وښیم، تاسو ته خپله هم معلومات کېږي چې کوم ډول بیکګراوند تاسو باید ورته راواخلئ. نو دغه په ګرین سکرین کې ما سره ډیر بیکګراوندونه دي او په دې کې یو دانه ښه بیکګراوند ورته رااخلو. نو دغه چې دی ښه بیکګراوند دی او دا هم ښه بیکګراوند دی. تاسو کولی شئ چې دغه بیکګراوند زه په یوټیوب کې هم پیدا کړئ. صحیح ده، دغسې اول به تاسو یو بیکګراوند راواخلئ، که هغه تاسو تصویر ورته رااخلئ او هغه که ویډیویي وي. نو موږ دغه بیکګراوند ورته سلیکټ کړ، دغه صرف یو هم صحیح دی. بیا به تاسو راشئ له دې وروسته په دغه لیر، په دې لیر باندې به تاسو کلیک وکړئ او په دې کې به تاسو بیا پاس سر ته راشئ میډیا. دغلته چې د دوهمه ویډیو ورته راواخلئ، دا به له دې ځای نه رااخلئ. ښه، اول به راشئ لیر ته او په لیر کې به بیا راځئ دلته میډیا ته چې دې ته مو ښه فکر وي. او بیا به راشئ، ما سره دلته یوه ویډیو ده د ګرین سکرین ویډیو، دغه ورته رااخلمه. تاسو باید داسې ویډیو ورته راواخلئ چې د هغې شاته شنه پرده یا دغه ګرین سکرین وي، کوم چې تاسو ته ښکاري. دغسې تاسو باید یو ګرین سکرین ولرئ، یا باید ژیړ وي او یا هم دغسې شین وي یا آسماني رنګه، خو چې د انسان دغه کوم اعضا چې دي دا پکې را نه شي، یعنې دې نه مخالف وي. تاسو به بیا راشئ، دغه به داسې کروپ کړئ. دا کروپ تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ او د ویډیو سره چې د دیوال راغلی دی دغه به ورنه ریموف کړئ او بیا به دغه ټیک مارک کړئ. اوس راځو، دومره سیټینګ چې کله وشو نو دغه به داسې لږ غټ هم کو او سایز به یې لږ څه ډیر کو. بعد له هغې به تاسو بیا راشئ، په دې ځای کې یو سیټینګ دی، تاسو ته ښکاري دلته د کروما کې په نامه یو سیټینګ دی. دا په کروما کې باندې به تاسو کلیک وکړئ او پاس سر ته به راشئ انیبل. دغه هم چې کله انیبل کړ نو ستاسو بیکګراوند به بالکل ریموو شي، خو دلته په مکمل ډول په اوله کې دا نه کېږي. تاسو به دا لږ دې خواته راوړئ او دغه کیله، نو دا تاسو بیا په خپله هم سمولی شئ. تاسو ته ښکاري چې زموږ د ویډیو بیکګراوند چې دی هغه ریموو شو، خو دغه شنه کرښه اوس هم ښکاري، یعنې په مکمل ډول سره دغه ریموو شوی نه ده. بیا به راشم دغه کروما کې ته، نو دغسې وغیره نور سیټینګ هم تاسو کولی شئ چې پکې وکړئ او دا پکې ښه تاسو کمولی شئ دغه شنه کرښه، او دا بیخي پکې کمولی شئ. نو دغسې به دغه کرښه که بیا سم نه شو بیا به دا دې خواته راوړئ او دا سیټینګ تاسو کولی شئ پکې. تاسو ته اوس ښکاري چې هغه شنه کرښه هم له منځه لاړه او دلته بیخي سمه موږ سره ویډیو ایډیټ شو او موږ خپل بیکګراوند بدل کړ. نو دغه وه ویډیو. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو چې زه ستاسو لپاره په درنو حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.